دې مرګورو ته د حضور علیه الصلاۃ والسلام اخلاق په دعوت کې اختیارول پکار دي، په جهاد کې کول اختیارول پکار دي، بیان کې اختیارول پکار دي. زما د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشر دی، خو به مثل بشر دی. اکرمه رضی الله عنه فرمای چې د دې ورځې نه عجیبه غونډه کې هوا راتله چې هغه هوا سره یوازې بدن نه یخېدلو، زړه ته ورسره سکون ملاوېدلو. ما تاسو کو اې د الله حبیبا چې هغه وخت لا ایمان مانو راوړې وې دا د انبیاو د مجلس هغه سکینه ده چې الله را نازلې. اکرمه رضی الله عنه وې چې کله ما د ایمان دروړو ورځ انتخاب کړ اور عالم، نو ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ذات اقدس با برکت په خوا کې اخلاق محسوس کړل، کم اخلاق چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ما سره په ورځ د پلار او د عتبه او شیبه کړو. یعنی زه نبی علیه السلام ځان ته اقرنګ رانږدې کړم، داغه نه زه ته مینه را ترا کړه. او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام راته ویل اکرمه ستا تقدیر کې الله ایمان لیکلو، ستا تقدیر کې الله جل جلاله ایمان لیکلو. نو زما د خپل پیغمبر بشر به مثله بشر دی. نور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقابل کې نور لاسه دی. دا باز خلک خطا کیږي وي پیغمبر علیہ السلام الکه نور مخلوق پر افرت مقام باندې ادریدلو او بشر عبد الله اغا در افرفنا بر روان دی او در افرفنا او د دې په منځ کې دومره فاصله ده. بعض علماوی چې اویا زره کرتی د دې زنه رفرف ته لاړ شي د زمکه نه دومره مزل بیا د دینه بر مزل له الله جل جلاله کله پیغمبر ځان ته وبللو پرشتي التپات شولي. نو نورانی مخلوق زما د محبوب په مخ کې سده. نو زما نبی بے مثل نور دے، زما نبی بے مثل بشر دے، زما نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء دے، زما نبی تا نورانی مخلوق وزر خوری، زما نبی تا نورانی مخلوق راضی خدمت تپارا، زما دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. نو منگئی دا سویو چه بعض خلق دا نبی علیہ السلام درجہ راخ کتا کی دا نپوئی گی خواہ چه نبی علیہ السلام بشر نہ دے. بشر خو بہترین صفت تے، بشریت اعلی صفت تے. زمانگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر دے بے مثل بشر. خوشبوئی سرنگ خوشبوئی دا. ابو طالب خپل بچی توے اے علی اے بچڑیا ناشنا سفر تدیو دانگل تکالی برازی مصائب برازی. علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ د جون نور خبر در تکو منا یو خبر کوم در علی المرتضی باندی مکہ مکرمہ کی رمضان راغی. علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ میں د سرداری کونین د تعلیمات پابند حضور علیہ الصلوۃ والسلام چکم تعلیمات ورکڑی دی داغی تعلیمات پابند مسلمان با د تعلیمات پابند وی. ندا کامل مومن دے. علی المرتضی رضی اللہ عنہ بانی رمضان راغے چاور تویل یا علی المرتضی پرندا سے نوینن چسنگ ترو تازئی اور تویتا تا پتا دا کنا نن رمضان المبارک رنبہ روجہ دا اور توی اے علی دیکھ خو مسلمانان پزان بانی تکلیف راولی او بس کل پزان باندې منکی خورل سکل پزان باندې منکی. اے علی المرتضی پکار دستا پرنګ باندې اثر شوی ورته اے دخده بندا تا تپتشت دینا کم روجہ دار باندې چې پروجہ کی تکلیف راشی اللہ رب العالمین ورتا او یا زر کرت در رحمت په نظر باندې ګوري. اللہ ورته د اویا زرا کرتی پر رحمت ما بنده باندې تکلیف ده ګورا. اوس روزه چې وسړی خوري اوس د او بل د بلار شکر کې بو بوس کې اوس لغانی د بدن نه لار شي یره بس لګلام دا روزه د کی ریا نه راځي رونو. روزه کې ریا نشتا، درود شریف کې ریا نشتا. روزه دار په هر حال باندې الله رب العالمین ته علم دی. ځکه خو منځګزار ته فرشتي ثواب لیکي، مجاہد تا فرشتی اجر و ثواب لکھی، حجی صاحب تا فرشتی
اجر او ثواب لیکي، معتمر ته فرشتي اجر او ثواب لیکي. یاد ساتئ اگر روجهدار چې د رب العالمین د رضا د پاره روجه ونیسي، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سرداری کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچ روجه د ایمان پرنا کی په یقین سره اونی ولا د خدای قانون دا دی چې معاف کوي ورته ګناهونه چې کم د نشوي. او روجهدار په خله باندې روجا علی المرتضی رضی الله عنه توي ستا مختر تازه دی اے علی پکار دے تکلیف دے او ته خوشاله ورته وی آو ما د سرداری کونین نه اوریدلی چې څوک روجا صبر او استقامت سره اختیار کی نو د دې انسان الله رب العالمین مخکینی او رستنی گناهونه الله ټول معاف کوي. خو په شرط دې سره چې دا روجه په حلال نیولی او په حلالي ماته کړي. زمونږ استاد روجه وی خو په روجمات کې احتیاط نکو. نو د علی سے خبره درته اوس کوم. علی کرم الله وجهه وی چې کوم سړی په حلال روجه ماته کی الله جل جلاله پرشتو ته وی د دې عمل نامه کې گناهونه شتا، الله د دې په مکتب کې منګ د گناهونه چکړل شته دی. الله جل جلاله وی اوس د دې په عمل نامه کې ماته ګناه پر خودل خون نه راکړي، د دې په عمل نامه کې ماته ګناه پر خودل خون نه راکړي. اے پرشتو ما ورته معاف کړل او تاسو ورته هغه پرچی سکی هغه ورته په نیکو باندې بدلی کوي. علی کرم الله وجهه پر رمضان کې مونږ ته دا درس را کړی چې تاسو به د روجي احترام ساتئ. احترام یې څه دی؟ په حلاله به ماتو، په حلاله به نیسو او د ګاونډي خیال به ساتو. علی کرم الله وجهه کوفه کې روان دی، رمضان المبارک دی او سودا راغله. ما تاسو لاغي جمعه باندې خبره کړې و. علی صاحب سودا کوله. اے محمدی مسلمانا، اے محمدی زوانا، ته یاد ساته ته چې بازار ته ځې نو لږ د خپل ګاونډي خیال مو ساته. ته چې ما تاسو ته په هغې جمعه خبره کړې وه د عمر رضی الله عنه سنت را ژوندي کوي، د علی المرتضی سنت را ژوندي کوي.